فتوح الشام دوهم برخه صحباو دا قوی ایمان فتوح الشام کی شوی بیان. فتوح الشام د اصحابو د ایمان داستان. مغلوبا هغه کتابیان د کلیساو دغه پیروان د کلیساو دغه پیروان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد د اسلام رڼا رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. دا د الخادم سردار محمد د فتوح الشام د خپرونې سره ستاسو شاغلو او اغلو قربتوب کومه. هیله مند یم چې د خپرونې تر اخري شیبو پورې را سره مل اوسئ. حشو پلاس د اسلام ولید ظالم خپل انجام واوري دغه تاریخي فتوح. ورونو لکه څرنګه چې د فتوح الشام په تیره لومړۍ برخه کې موږ دغه ځای بیانوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوږو او بهادرو ملګرو ډیر په همت او میړانې سره د رومیانو د حملې ځواب ورکړ. سخت جنگ شروع سو. تر ډیره وخت پورې جنگ جاری و. رومیان د خپل ډیروالي کثرت په وجه غالب سوله او د هغوی دا خیال پیدا سو چې ګنې مسلمانانو شکست وخوړی او موږ ته فتح حاصله سوه چې ناڅاپه ربیعه بن عامر د خپل پوځ سره راښکاره سو. د خپلې پټې مورچې نه بهر راووتی. د نعره تکبیر الله اکبر چغې وهلې او په اوچت اواز یې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویل. په عربي اسونو باندې سپاره وه. دا زمریان چې راښکاره سوه نو د دوی زوردار اوازونه لکه د تندر په شان وګړنګېدل. ربیعه بن عامر او د پوځ چې ناڅاپه زوردار حمله وکړه نو رومیان ورخطا سوله. همت یې بایلوی، پښې یې وښویېدلې او الله تعالی په دوی داسې رعب واچوی چې میدان یې پرېښودی او وتښتېدله. د ربیعه بن عامر نظر په باطلیق باندې پریوتی چې خپل لشکر له یې د جنگ ترغیب ورکوي. ربیعه بن عامر ورمخکې سو او ډیر په همت او بهادرۍ سره یې هغه داسې په نیزه ووهلو چې نیزه د هغه د بدن نه پورې وورې ووتله. باطلیق بېهوشه سو، را پریوتی. رومیانو چې دا حال ولیدی نو میدان یې پرېښودی او وتښتېدله او میدان مسلمانانو ته په لاس ورغی. نو اوس راځو راتلونکې برخه به واورو. ورونو واقدي رحمه الله د عبدالله بن حلم نه روایت کوي چې په دې جنگ کې زموږ د لاسه الله تعالی 2200 رومیان قتل کړه او 120 مسلمانان چې اکثریت پکې د سکاسک د قبیلې و شهیدان سوله. جرجس دې شکست خورده رومیان ته مخاطب سو او ویله چې زه به په کومو سترګو بادشاه هرقل سره میلاویږم. دا څومره د افسوس خبره ده چې د مسلمانانو دې لږ او مختصر غوندې پوځ څومره په بهادرۍ او شجاعت سره زموږ غټ غټ بهادران د تورې لاندې کړه. زموږ په وینو یې ځمکه سره کړه. د مړو غټې غټې ډیرې یې ولګولې. زه خو تر هغې پورې واپس نه ځم تر څو چې مې د ورور بدله نه وي اخیستې او یا زه هم هغه سره میلاو سوی نه یم. رومیانو چې د جرجس دا خبرې واورېدلې نو په خپلو کې یو بل ملامت کوله. د شرم د وجې نه بیا د میدان جنگ په لور روان سوله. یو ځای کې خیمې ولګولې او د دوباره جنگ کولو تابیا یې ونیوله. هر کله چې دوی خپل ساز و سامان درست کړه او خپل ځان او پړاو یې ښه مضبوطه کوي نو یو نصراني عرب چې د هغه نامه قدح بن واصله و راوغوښتلو او ورته یې وویله چې ته د مسلمانانو لښکر ته ورسه او ورته ووایه چې تاسو کې کوم کس ډیر ځیرک او هوښیار دی او د ټولو نه زیات تجربه کار وي نو هغه دې موږ ته راولېږي چې موږ د هغه نه تپوس وکړو چې تاسو زموږ نه څه غواړئ، موږ سره جنګ ولې کوئ او مقصد مو څه دی. قدح بن واصله یو تیز رفتاره آس باندې سپور سو او د مسلمانانو لښکر له ورغی. مخکې د اوس د قبیلې څو ځوانان ولاړ وه. هغوی چې یو نااشنا سړی خپل لښکر طرف ته په راتلو ولیدی نو تپوس یې ترېنه وکئ چې د څه غرض دپاره راغلی یې. قدح وویل چې د ملکي معاملاتو باره کې او ستاسو دلته د راتلو د غرض او مقصد باره کې د معلومات کول دپاره زموږ سردار ستاسو یو تجربه کار او عقلمند سړی غواړي. حضرت ربیعه بن عامر رضی الله تعالی عنه وفرمایله چې زه پخپله ورځم. خو حضرت زید بن ابي سفیان رضی الله تعالی عنه وفرمایله چې ستا تګ مناسب نه دی ځکه چې پرون په جنگ کې تا د هغوی څه په سالار وژلی دی. ربیعه بن عامر وفرمایله الله تبارک وتعالی په قرآن پاک کې فرمایي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. یعنی
ای رسوله صلی الله علیه وسلم ته ووایه چې موږ ته هیڅ مصیبت نه رسي مګر صرف دومره کوم چې الله تعالی زموږ دپاره لیکلی دی او هغه الله زموږ سره دی. البته زه تاسو ټولو مسلمانانو ته نصیحت کوم چې تاسو زما په لور پوره نظر ساتئ. که رومیانو زما سره وعده خلافي یا فریب وکئ او د هغې په ځواب کې ما په هغوی باندې حمله وکړه نو تاسې هم سمدستي حملې کولو ته تیار سئ. دا یې وویله او په آس باندې سپور سو. ټولو مسلمانانو ته یې سلام وکئ او د دشمن په لور روان سو. کوم وخت چې د دشمن خیمو ته نږدې ورسېدی نو قدح بن واصله ورته وویله چې د بادشاه د لښکر د تعظیم دپاره د آس نه لاندې راکښته سه یعنې پیاده ولاړ سه. ربیعه بن عامر ورته وویله چې زه داسې سړی نه یم چې عزت پرېږدم او ذلت اختیار کړم. داسې کله هم نسي کېدلی چې زه خپل آس بل ته حواله کړم. زه به صرف او صرف د خیمې په دروازه کې راکښته کېږم بل ځای کې نه. که تا ته دا خبره منظوره نه وي نو زه به واپس ولاړ شم ځکه چې موږ تاسو ته د راتلو دپاره درخواست نه دی کړی بلکې تاسو پیغام راستولی و. قدح بن وایله ولاړی. رومیانو ته یې دا ټوله قصه وکړه. هغوی خپلو کې مشوره وکړه چې عرب په قول او خبره کې ډېر رښتونی دي. څنګه چې هغه غواړي هغه شان دې راسي. لہذا هغه په آس باندې سپور تر خیمې پورې ولاړی. خیمې ته چې نږدې ورسېدی نو د آس نه راکښته سو. د آس واګې په لاس کې مضبوطې ونیولې او په ځمکه کښېنستی. دواړه زنګنونه یې په ځمکه ولګوله. جرجس وویله عربي وروره زموږ په نزد تاسو ډېر کمزوري وئ. زموږ په زړه کې دا هم نه راګرځېده چې تاسو به په موږ راخیږي او زموږ سره به جنګ کوئ. تاسو موږ ته دا ووایاست چې زموږ سره په جنګ کولو کې ستاسو څه غرض او مقصد دی. تاسو زموږ نه څه غواړئ؟ حضرت ربیعه بن عامر وفرمایله موږ دا غواړو چې تاسو زموږ دین قبول کړئ او کومه کلمه چې موږ وایو هم هغه کلمه تاسو ووایاست. او که چیرې دا خبره تاسو ته منظوره نه ده نو بیا موږ ته جزیه راکړئ. او که چیرې په دې کې هم تاسو اخوا دیخوا کوئ نو بیا یاد ساتئ چې توره د ټولو نه ښه فیصله کوونکې ده. جرجس وویله که چیرې تاسو په پارس باندې حمله وکړئ او زموږ سره صلح او دوستي وکړي نو په دې کې به څه مشکل وي؟ ربیعه بن عامر رضی الله تعالی عنه وفرمایله چې د پارس په مقابله کې ستاسو ملک موږ ته زیات نږدې دی او الله تبارک وتعالی احکم الحاکمین موږ ته حکم راکړی دی چې قاتلوا الذین یلونکم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ژباړه یعنی کوم کافران چې ستاسو سره نږدې دي هغوی سره جنګ وکړي او په کار ده چې هغوی تاسو ډیر قوي بیا ومومي. جرجس تپوس وکړي چې آیا په تاسو باندې څه کتاب هم نازل سوی دی؟ ربیعه بن عامر رضی الله تعالی عنه وفرمایله چې هو نازل سوی دی لکه څنګه چې ستاسو په پیغمبر علیه السلام باندې انجیل شریف نازل سوی دی. جرجس وویله چې دا هم کېدای سي چې تاسو زموږ سره په دې شرط صلح وکړي چې موږ ستاسو هر یو کس یعنی هر یو سړي ته یو دینار او یو اوښه او ستاسو سردار ته 100 دیناره 10 اوښان او ستاسو خلیفه ته 10 دیناره او 100 اوښان ورکړو او زموږ او ستاسو ترمنځ یو داسې صلحنامه وسي چې نه به چیرې تاسو موږ سره جنګ کوئ او نه به موږ چیرې ستاسو سره جنګ کوو. ربیعه بن عامر وفرمایله چې داسې چیرې هم نسي کېدلی. ما لومړی درته وویله چې اول اسلام بیا جزیه او دریم توره ده. اوس که په دې کې هر یو تاسو ته منظوره وي. جرجس وویله چې موږ داسې نسو کولی چې خپل مذهب بدل کړو او مسلمانان سو ځکه چې موږ ته خپل مذهب د ټول نه زیات صحیح او درست ښکاري او د جزیه ورکول نه خو مرګ بهتره دی. بس بهتره خبره همدا ده چې مړه سو. تاسو زموږ نه زیات جنګجویه نه یاست ځکه چې زموږ په پوځ کې د بطارقه او عمالقه اولاد سته چې بهادر جنګجو او د تورې د چلولو او په غشو ویشتلو کې ماهران دي. د دې نه پس جرجس دربانچې ته حکم وکړي چې ثقیله نومی پادري راوله چې دې سړي سره مناظره وکړي. حضرت ربیعه بن عامر رضی الله تعالی عنه سره د یو پادري مناظره. ورونو واقدي رحمه الله فرمایي چې د روم بادشاه هرقل د خپل پوځ سره یو پادري هم لیږلی و چې د خپل مذهب لوی او ستر عالم او ښه تکړه مناظر و. لہذا هغه راغی او جرجس ورته وویله چې ای هولي فادر یعنی ای پاکه پلاره یا ای بزرګه پلاره ته د دې سړي نه د دوی د دین په باره کې معلومات وکړه او موږ ته ووایه. ثقیله د ربیعه بن عامر نه تپوس وکړي ای عربي وروره زموږ په کتابونو کې لیکلي دي چې په آخر زمانه کې به الله تعالی یو نبی عربي هاشمي قریشي پیدا کوي چې د هغه علامات او نښه به دا وي چې هغه به الله تعالی اسمانونو ته خیجوي یعنی پورته کوي. بیا آیا ستاسو نبي سره داسې چیرې سوي دي؟ ربیعه بن عامر رضی الله تعالی عنه ورته وویله چې هو زموږ نبي صلی الله علیه وسلم سره داسې سوي دي. الله جل جلاله هغه رسول صلی الله علیه وسلم اسمانو ته پورته خیجولی دی او الله تبارک وتعالی په خپل کتاب قرآن مجید کې د دې په اړه ارشاد فرمایلی دی چې
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سورة البني اسرائیل لومړی نمبر آیات. ژباړه: پاک دی هغه ذات چا چې بوتلو بنده خپل په شپه کې د مسجد حرام نه تر مسجد اقصا پورې چې په هغې کې موږ خوبیان ایښي دي چې وښیو موږ نښې خپلې. پادري وویله زموږ په کتابونو کې دا هم موجود دي چې په دغه نبي او د هغه په امت به یوه میاشت روژه فرض کیږي او د دغې میاشتې نوم به رمضان وي. ربیعه بن عامر رضی الله تعالی عنه فرمایل دا هم درسته ده، پر موږ یوه میاشت روژه هم فرض سوې ده او د دې ذکر په قرآن پاک کې داسې سوی دی: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سورة البقره آیات نمبر 115. ژباړه: یعنی دا رمضان میاشت هغه ده چې په هغې کې قرآن پاک نازل کړل سو. او كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ژباړه: فرض کړل سوي په تاسو باندې روژې لکه څنګه چې فرض کړل سوي وې په هغو خلکو چې مخکې له تاسو نه وه، د دې دپاره چې پرهیزګاران متقیان سي. د دې نه پس پادري وویله چې موږ په خپلو کتابو کې دا هم لیدلی دي او لوستلی مو دي چې که چیرې د دغه پیغمبر د امت نه یو کس یعنی یو سړی یوه نیکي وکړي نو د هغه په عملنامه کې به 10 نیکۍ لیکل کیږي او که چیرې یوه ګناه وکړي نو هم یوه ګناه به د هغه په عملنامه کې لیکل کیږي. حضرت ربیعه بن عامر رضی الله تعالی عنه ورته وویله چې زموږ په کتاب قرآن پاک کې د دې ذکر داسې سوی دی: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. سورة الانعام آیات 160. پادری بیا تپوس وکړي چې زموږ په کتاب کې دا هم راغلی دي چې الله تبارک وتعالی به د دغه پیغمبر امت ته په خپل نبی باندې د درود ویلو حکم ورکوي. ربیعه بن عامر ځواب ورکړ چې الله تبارک وتعالی په خپل کتاب کې د دې په باره کې داسې فرمایلی دي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سورة الأحزاب آیات نمبر 55. ژباړه: الله او د هغه فرشتې پر نبی باندې درود وایي. ای هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی تاسو هم پر نبی باندې درود او سلام ووایاست. پادری چې دا خبرې واورېدلې نو ډېر حیران سو او د خپل پوځ سردارانو ته یې وویله چې حق دې خلکو سره دی، یعنی دا خلک په حق دي. په دې وخت کې یو دربانچي جرجس ته وویله چې دا هغه سړی دی، یعنی ربیعه بن عامر رضی الله تعالی عنه اشاره وکړه چې پرون یې ستا ورور قتل کړی و او وژلی و. جرجس چې دا واورېدل نو سخت په غوسه سو. د ډېرې غوسې له امله یې سترګې سرې سولې. غوښتله یې چې په ربیعه بن عامر رضی الله تعالی عنه باندې حمله وکړي، لیکن ربیعه بن عامر پوه سو، سمدستي لکه د برق د پړک په شان پاڅېدی، خپله توره په لاس کې قابو ونیوله. جرجس یو داسې ګزار ووهی چې په ځمکه راغوزار سو. رومیانو پر ربیعه بن عامر رضی الله تعالی عنه باندې حمله وکړه. هغه سمدستي په آس سپور سو او ویې ویله او هل من مبارز چغه یې ووهله. مقابله یې شروع کړه. حضرت یزید بن ابي سفیان چې هر کله دا ولیدله نو هغه سمدستي مسلمانانو ته چیغه کړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه سره د دین دشمنانو غداری او دوکه وکړه، لہذا فوراً پر رومیانو حمله وکړي. د دې خبرې اورېدل و چې مسلمانانو سمدستي پر رومیانو باندې حمله وکړه. دواړه لښکرې یو د بل سره یو ځای سولې. رومیان ډېر په حوصله او استقلال سره جنګېدله چې ناڅاپه د مسلمانانو یو دویم لښکر چې د نبي صلی الله علیه وسلم د کاتب شرحبیل بن حسنه په مشرۍ کې را روان و ښکاره سو. مسلمانانو چې ولید چې نور مسلمانان د دوی د کومک او امداد دپاره راغله نو د دوی حوصلې نورې هم اوچتې سولې او په داسې زوردار اندازه کې حمله وکړه چې د رومیانو په پوځ کې ننوتله او د دوی سرونه یې قلم کړه. ورونو، علامه واقدي رحمه الله وایي چې په دې جنگ کې په 8000 رومیانو کې یو کس یا یو سړی هم ژوندی پاتې نه سو. تبوک چونکې د شام نه لرې و، د دې وجې نه مسلمانانو د هغوی تعقیب وکړو او کوم رومیان چې د جنگ د میدان نه ژوندي تښتېدلي وه هغه یې هم راګیر کړه او ټول یې قتل کړه. دغه شان د رومیانو 8000 پوځ ټول په ټوله قتل کړل سو. د دې نه پس مسلمانان د دوی مال، تاتاري اسونه، خیمې او ټولې خزانې او غیره په خپله قبضه کې واخیستل.
شرحبیل بن حسنه رضی الله تعالی عنہ او د هغه ملګرو سره یې ملاقات وکړو. د سلام کلام نه پس یې په یو ځای کې پړاو واچوي. حضرت شرحبیل رضی الله تعالی عنہ د مال غنیمت باره کې د حضرت یزید او حضرت ربیعه رضی الله عنهم سره مشوره وکړه. دې دواړو حضرات وفرمایله چې د غنیمت مال کوم چې موږ د رومیان نه حاصل کړی دی دا ټول امیر المؤمنین ته وربلیږو. دا د دې دپاره چې دا مال خلک وویني او په نورو مسلمانانو کې هم د جهاد کولو جذبه پیدا سي. لهذا دا رایه د ټولو خوښه سوله او د وسلې او جنگي ساز و سامان علاوه باقي ټول مال یې شداد بن اوس رضی الله تعالی عنہ ته حواله کوي او د 1500 سورو مجاهدینو سره یې امیر المؤمنین ته ولېږي. باقي لشکر د تبوک په میدان کې پاته سوله د دې دپاره چې د مسلمانانو بل راتلونکی لشکر دوی سره دلته میلاو سي. ورونو حضرت واقد رحمه الله فرمایي کوم وخت چې شداد بن اوس رضی الله تعالی عنہ د دومره مال غنیمت سره مدینې طیبې ته ورسېدی او مسلمانانو ولیدی نو د تکبیر او تحلیل چغې وهلې. د الله اکبر اوازونه د حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ غوږونو ته ورسېدله. نو هغه پوښتنه وکړه، خلکو ورته عرض وکړ چې یا امیر المؤمنین شداد بن اوس رضی الله تعالی عنہ د غنیمت مال راوړی دی. لا دا خبرې کېدلې چې په دې کې شداد بن اوس رضی الله تعالی عنہ سره د خپلو ملګرو راورسېدی او د سورلو نه راکښته سوله او نیغ جومات ته ولاړه او د تحیة المسجد نوافل یې ادا کړه. بیا د سردار دو جهان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قبر شریف باندې سلام وویلو. د دې نه پس د حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په خدمت کې حاضر سوله او د سلام کول نه پس یې هغوی ته د فتح زیری واورولو. د رومیانو په باره کې ورته ټوله قصه بیان کړه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د شکر سجده وکړه. په دغه مال غنیمت باندې د مسلمانانو یو دویم لشکر تیار کړي. د دې نه پس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مکې معظمې خلکو ته خط ولېږي. په دغه خط کې امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مکې معظمې خلکو له د جهاد کولو ترغیب ورکوي چې هغه خط داسې و: د اهل مکې په نوم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خط. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خط د ابوبکر عبدالله عتیق بن قحافه له طرفه د مکې معظمې او د هغې د مضافاتو کلو بانډو د خلکو په نامه لیږم. السلام علیکم. د حمد او صلات نه پس ما اراده کړې ده چې د مسلمانانو دشمنانو سره جهاد وکړو او شام فتح کړو. زه تاسو له خبرداری درکوم چې د الله د دین د سربلندۍ دپاره د الله تعالی حکم منلو ته تیار سي. الله تعالی فرمایي چې تاسو جهاد لځئ خو لږ سامان سره خو یا ډیر سامان سره او د خپلو مالونو او ځانونو سره د الله تعالی په لاره کې جهاد کوئ. دغه ستاسو دپاره بهتره ده که تاسو پوهیږئ. دا آیات هم دلته نازل سوی وو. د دې وجې نه هم په تاسو باندې زیات حق دی. څوک چې دا حکم په خپل عمل کې راولي هغه د ټول نه بهتر دی. پس کوم سړی چې د الله د دین مدد کوي الله تعالی به د هغه مدد وکړي او کوم سړی چې خپل ځان د دې نه کاږي نو الله تعالی بېنیاز دی، هیڅ پروا نه لري. تاسو د هغه جنتونو طرف ته منډې کړئ د کومو جنتونو خواږه او ښایسته انګور چې ان قریب میلاوېدونکي دي او کوم چې الله جل جلاله له مجاهدینو مهاجرینو او انصارو دپاره تیار کړي دي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دې خط باندې د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک مهر ووهی. خط حضرت عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنہ ته ورکړئ او مکې معظمې ته واستوئ. هغه چې مکې معظمې ته ورسېدی نو په اوچت اواز یې خلک راوبلله. خلک ټول راغونډ سوله. عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنہ خط را بهر کړئ او د ټولو مخکې ولوستی. دا بیان یې چې واورېدی نو سهیل بن عمر رضی الله تعالی عنہ، حارث بن هشام رضی الله تعالی عنہ او عکرمه بن ابي جهل رضی الله تعالی عنہ ودرېدله او په یوه اواز یې وویله چې موږ د الله تبارک وتعالی او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم طرف ته د رابلونکي دا دعوت مو قبول کړ او د نبی صلی الله علیه وسلم قول او خبره مو رښتینې وګڼله. حارث بن هشام رضی الله تعالی عنہ او عکرمه بن ابي جهل رضی الله تعالی عنہ وویله په الله قسم موږ به د الله تعالی د دین د مدد او اعانت نه کله هم وروسته نه پاتې کیږو. کوم مسلمانان چې زموږ نه مخکې تللي دي تر کومه پورې به موږ د هغوی نه وروسته پاتې کیږو. دا خبره صحیح ده چې کوم خلکو زموږ نه مخکې سبقت کړی دی نو هغوی خپل منزل مقصود ته رسېدلی دي او په دغه لوی نعمت حاصلولو کې موږ د هغوی نه وروسته پاتې یو. لیکن کم از کم دومره خو پکار ده چې زموږ نومونه د هغوی رضی الله عنهم سره د میلاوېدونکو په فهرست کې خو ولیکل سي. د دې نه پس حضرت عکرمه بن ابي جهل رضی الله تعالی عنہ د خپل قوم بني مخزوم نه څوارلس سړي د ځانه سره تیار کړه او روان سو. سهیل بن عمر رضی الله تعالی عنہ د بني عامر 40 ځوانان چې په هغې کې حارث بن هشام رضی الله تعالی عنہ هم شامل وو د ځانه سره روان کړه.
د دې نه علاوه د مکې معظمې نور ډیر خلک د دوی سره سوه او دا د 500 سړیو ډله تیاره سوله او د مدینې په لور روان سوه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو خط د حوازن او د ثقیف قبیلو ته هم لیږلی و. د دې قومونو او قبیلو نه هم 400 کسان د مدینې منورې په لور ولاړله. ورونو، حضرت واقدي رحمه الله د حضرت عبدالله بن سعید رضی الله تعالی عنه روایت کوي. د ابو عامر رضی الله تعالی عنه بیان دی چې موږ په طائف کې وو چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خط را ورسېدی چې د هغې خط لوستلو سره سم د حوازن او د ثقیف د قبیلو 400 کسانو لبیک وویل. وایي چې په لارې کې د مکې معظمې خلک هم زموږ سره یو ځای سوله. اوس نو موږ ټوله 900 کسان سو. زموږ د لښکر هر یو ځوان به دا چیغه وهله چې زه په یوازې ځان د رومیانو د 900 پوځیان دپاره کافي یم. د مدینې منورې په لور روان سوله. کم وخت چې مدینې طیبې ته ورسېدله نو په بقیع کې پړاو واچوئ. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه ته خبر ورسېدی نو امیر المؤمنین دوی ته حکم واستوي چې تاسو د دې ځای نه ولاړ سئ او کوم ځای چې ستاسې نور ورونه یعنی شرحبیل بن حسنه او یزید بن ابي سفیان او ربیعه بن عامر ستاسو په انتظار کې دي، هلته ځان ورسوئ. دغه وخت دا ټول حضرات په مقام جرف کې موجود وه. موږ چې هلته ورسېدلو نو 20 ورځې مو قیام وکړ. نور وفد به هم زموږ سره د ملاوېدو دپاره تله او راتله. شداد بن اوس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یوه ورځ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د څو انصارو او مهاجرینو سره تشریف راوړی او مسلمانانو ته یو تقریر وکړي. د الله تعالی حمد او ثنا او د نبی صلی الله علیه وسلم د تعریف نه پاس یې وفرمایله: ای خلکو، الله تعالی چې چیرې په مسلمانانو باندې نور احکامات فرض کړي دي هلته جهاد هم فرض کړی دی چې د هغه ثواب هم د الله تعالی په نزد ډیر لوی دی. تاسو ته پکار دی چې خپل نیتونه صفا کړي او د خپل رب العزت د فریضې په ادا کولو او د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو په اتباع کې توندي وکړي. تاسو چې کوم نیک کار پسې روان یاست په دې کې 2 خبرې دي: فتح یا شهادت. که چیرې تاسو ته شهادت نصیب سو نو کوم حضرات چې تاسو نه مخکې کوچه کړی دی د کوم حضراتو چې له تاسو نه مخکې انتقال سوي دي تاسو به هغوی سره ملاو سئ او کوم سړی چې د تاسو نه مړ سو نو د هغه اجر پر الله تعالی باندې دی. عبدالله بن سعید رضی الله تعالی عنه وایي چې ما ابو عامر ته وویله چې ته ماته د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څه تعریف هم وکړه، یعنی د هغه شکل و صورت او هیله راته بیان کړه چې څرنګه سړی دی. هغه وویله چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سور سپین سړی دی، د مضبوط وجود او د لوړ قد خاوند دی او د هغه ژیره مبارکه ډیره ګڼه نه ده. ابو عامر وایي چې 400 کسان د حضرموت نه هم راغلي وه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو خط د اسید بن سلمه الکلابي او د بني کلاب په نوم هم لیږلی و او د روم د جهاد دپاره یې ورله دعوت ورکړی و. دا خلک را جمع سوه او ضحاک بن سفیان بن عوف ودرېدی او قوم کلاب ته یو تقریر وکړي. هغه وفرمایله: ای د بني کلاب خلکو، تقوا اختیار کړي او د خلیفت رسول الله صلی الله علیه وسلم په आवाज باندې لبیک ووایي. د دین محمد صلی الله علیه وسلم د نصرت او مدد دپاره تیار سي. په دې ډله کې یو بوډا سړی موجود و چې هغه څو ځله د شام سیل کړی و. هغه ودرېدی او ویې ویل: ای ضحاکه، ته موږ ته د یوه داسې قوم د خلاف د جنګ کولو ترغیب راکوي چې هغوی د عزت والا هم دي او د قوت والا هم، د جنگ ساز و سامان هم ورسره ډیر دی او آسونه هم ورسره بې شمیره دي. موږ عربیانو کې دومره طاقت چیرې دی چې موږ د هغوی مقابله وکړو؟ نو ده ورته وویله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره فتوحات حاصل کړي وه نو د هغې وجه نه سامان حرب و، نه ډیر آسونه او نه د سړو ګڼ شمیر، بلکې د هغې وجه اعلاء کلمت الله وه. تاسو ته به یاد وي چې په بدر کې ستاسو شمیر صرف 314 و او ستاسو په مقابل کې د قریشو لشکر په ګڼ شمیر خلکو باندې مشتمل و. وسله او آسونه او غیره هم ورسره ښه ډیر وه، لیکن الله جل جلاله فتحه مسلمانانو ته نصیب کړه او تر څو پورې چې نبی صلی الله علیه وسلم په دنیا کې تشریف فرماوه نو فتح او کامیابی به د نبی صلی الله علیه وسلم قدمونه ښکلوله. د الله تعالی مدد او نصرت به همیشه هغه سره مل و. ضحاک وړاندې وفرمایله چې خپل خلیفه امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وګوري چې کله هغه خلیفه مقرره سو نو د مرتدینو خلاف یې څنګه د جهاد حکم وکړو. او یاد ساتئ تر څو چې تاسو د قبیله خیر او قبیله توی په شان د مسلمانانو مدد ونه کړي تر هغه وخت پورې د امیر المؤمنین او نور مسلمانانو په نظر کې شک کېدی نسی. زه تاسو له د الله تعالی په پاک ذات قسم درکوم چې تاسو په عربو کې خپل قوم ذلیل نه کړئ.
د نور عربو په مقابله کې تاسو سره اسونه او شان هم ډیر دي، وسله او د سړو شمیر هم در سره زیات دی، لہذا د الله تعالی نه وبیریږئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلیفه حکم فورا ومنئ. ورونو، واقعي رحمه الله فرمایي چې کله بني کلاب د حضرت ضحاک دا خبرې واورېدلې نو سترګې یې وغړېدلې او ډیر په تلوار سره تیار سوله، په اوښانو یې بارونه واچوله او په خپله پرې هم سواره سوله. عربي آسونه یې د ځانه سره روان کړه او کوم وخت چې مدینې منورې ته نږدې سوه نو وسله یې واچوله او په آسونو سواره سوله. مدینه منوره کې داخل سوه. په دغه وخت کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اسلامي پوځ شام ته د لیږلو لپاره بهر ته راوتلی و. د دې خلکو امیر المؤمنین سره ملاقات وسو. امیر المؤمنین چې بنو کلاب ولیدله نو ډیر زیات خوشحاله سو او حکم یې وکړ چې دوی د سمدستي د مسلمانانو په لشکر کې شامل کړل سي. امیر المؤمنین دوی ته یو پوځي جنډه تیار کړه او حضرت ضحاک بن ابي سفیان له ورکړه. حضرت ضحاک د چندې په توګه د خپل ځان سره څو اسونه او شان هم راوستي و چې هغه یې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خدمت کې پیش کړه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې ولیده نو ډیر زیات خوشحاله سو او وی فرمایله چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې یمنی آسونه تند او تیز وي. ویلی سو چې د لشکر پر راجمع کېدو سره لوی شور او هنګامه جوړه سوله. د مهاجرینو او انصارو اولاد هم راغله او په دې لشکر کې شامل سوله او په مقام جرف کې یو ډیر غټ لشکر تیار سو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اراده وفرمایله چې ابو عبیده بن الجراح رضی الله تعالی عنہ د ټول پوز سپسالار دی او سعید بن خالد بن سعید بن عاص د هر لومړي دستې مشر مقرر سو، ځکه چې سعید بن خالد د امیر المؤمنین په خدمت کې عرض کړی و چې کوم وخت تاسو اراده کړې وه چې زما والد صاحب حضرت خالد چې ستاسو د پوز افسر و هغه د هر لومړي دستې سردار مقرر سي نو مسلمانانو د هغه مخالفت وکړي او تاسو هغه معزول کړئ. حالانکه هغه خپل ځان د الله تعالی په لاره کې وقف کړی و. دغه شان ما خپل ځان د الله تبارک وتعالی په لاره کې وقف کړی دی او ما همیشه ستاسو دعوت او بیعت قبول کړی دی. کله می هم خپل مخ ستا د حکم نه دی اړولی. زه ستاسو په خدمت کې عرض کوم که اوس تاسو د هر لومړي دستې کمان ما ته راکړي نو زما امید دی چې الله تعالی به ما کله هم د دشمن په مقابل کې عاجز ونه ویني. چونکه سعید په جنگ کې د خپل پلار نه زیات تجربه کار او یو ډیر ښه شهسوار و. د دې وجه نه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دته یو نشه ورکړه او د 2000 پوز مشري ورته ورکړه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د معلومه سوله چې سعید بن خالد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته داس خواهش ظاهر کړی دی او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هغه په 2000 پوز باندې مشر مقرر کړی دی نو هغه ته دا خبره ډیره بد ښکاره سوه. عمر رضی الله تعالی عنہ د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په خدمت کې حاضر سو او عرض یې وکړ یا خلیفۃ رسول الله تاسو دا نشه د سعید بن خالد د پاره تیار کړی ده حالانکه نور سړي د هغه نه بهتر و چې په هغوی باندې تاسو سعید ته ترجیح ورکړه. نشه ورکولو وخت کې کومې خبرې اترې چې سعید بن خالد د دشمنانو په باره کې کړي بیا والله تاسو په دې خبره باندې یقین وکئ چې هغه زمانه سوا بغیر د بل چا په باره کې نه وي. په الله قسم چې ما کله هم دغه په باره کې څه خبره نه ده کړې او نه مې هغه سره کله څه دښمني کړې ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا خبرې واورېدلې نو په سوچ او فکر کې کښېنستی ځکه چې هغه ته دا خبره هم ښه نه ښکاره کېدله چې سعید بن خالد معزوله کړي او دا خبره ورته هم ناخوښه وه چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خبرې او رای خلاف کار وکړي. اول خود د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مینه د هغه په زړه کې وه، دویم د هغه د خلوص او د خیرخواهی مشوره وه او دریمه خبره دا وه چې د نبی صلی الله علیه وسلم په نزد د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مرتبه ډیره اوچته وه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پریشان سو چې دواړه طرفه جلیل القدر اشخاص دي. څه کول پکار دي؟ سمدستي ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه طاهره رضی الله تعالی عنها ته ولاړی او ټول قصه ورته تیره کړه. ام المؤمنین وفرمایله پلار جانه تا ته خو معلومه ده چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ همیشه د دین په کامیابی او فلاح باندې نظر ساتي او همیشه ښه نصیحتونه فرمایي. هغه په زړه کې مسلمانانو سره هیڅ قسم بغض او کینه نه ساتي. امیر المؤمنین چې دا واورېدله نو ابي اروي الدوسیه راوغوښتی او حکم یې ورته وکړ چې سعید بن خالد ته ورسه او ورته ووایه چې ما هغه له کومه نشه ورکړې وه هغه ما ته بیرته واپس راکړي
حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ وایي چې زه هم په دې لښکر کې وم. سعید بن خالد په مقام جرب کې موږ ته لمونځ راکوي چې په دې وخت کې ابي اروي الدوسي راورسېدی او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حکم نامه یې ورته واوروله. سعید هم نشه فورا واپس بیرته ورکړه او ویې ویله چې په الله قسم ما د دین د خدمت او سربلندۍ دپاره خپل ځان وقف کړی دی او د الله په لاره کې مې خپل نفس پابند کړی دی. زه به د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د جنډۍ د لاندې چې د هر چا په لاس کې وي د زړه د اخلاص جنګېږم. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ابو العاص افسر مقررول. ورونو حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دې فکر کې و چې د حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ د هر لومړي دستې سپهسالار څوک مقرره کړي. په دې کې سهیل بن عمر، عکرمه بن ابو جهل او حارث بن هشام رضی الله عنهم راورسېدله. دا ټول حضرات باوسله وه او د دې خبرې خواهش لرلو چې امیر المؤمنین د فوز بیرغ دوی ته ورکړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته چې کله د دوی د خواهش پته ولګېدله نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره مشوره وکړه. هغه ځواب ورکړ چې په دې کار کې دوی درست صحیح نه معلومیږي. حارث بن هشام حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وویله چې ای ابو حفص د اسلام نه مخکې هم تاسو زموږ سره برسرپیکار وئ او اوس چې کله موږ ته الله پاک هدایت نصیب کوي نو بیا هم تاسو د عزیزو رشتہ دارو لحاظ نه ساتئ. حالانکه الله تبارک وتعالی د صلې رحمۍ په باره کې سخت تاکید فرمایلی دی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ځواب ورکړ چې زه په دې باره کې هغه خلک مقدم ګڼم چا چې په اسلام قبلولو کې لومړیتوب کړی وي. سهیل بن عمر وویله که چیرې ته هم سابقین یعنی لومړی اسلام قبلونکی مقدم ګڼې نو والله چې موږ دې ته غاړه بسته یو او ستا نافرماني په هیڅ حالت کې نسو کولی. د جاهلیت په زمانه کې چې موږ د نبي صلی الله علیه وسلم په مقابل کې په جنگ کې چې څومره خرچه کوله دې وخت کې به د هغې 2 چنده خرچه کوو او څومره ځله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مقابلې دپاره العیاذ بالله راوتلی وو. اوس به د الله تعالی د دشمنانو د مقابلې دپاره د هغې نه زیات ځل راوځو او جنگ به کوو. عکرمه بن ابو جهل وویله زه تاسو د الله تعالی په مخ کې ګواه کوم چې ما د الله تعالی په لاره کې خپل نفس قید کړی دی او خپل ځان مې الله ته سپارلی دی. زه، زما ملګري، زما اولاد او مال موږ ټوله د الله تعالی په لاره کې وقف یو. موږ به کله هم د جهاد نه وروسته کیږو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې د دا جذبه او ایمانی قوت ولیدی نو دا دعا یې وفرمایله اللهم بلغهم افضل ما یعملون واجزهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. یعنی اله العالمین ته دوی د امید او توقع نوچتې مرتبې ته ورسوه او د دوی د عملونو نه زیات بهتر اجر دوی ته ورکه. د دې نه پس ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمرو بن العاص بن وائل السهمي راوغوښتی او جنډۍ ورته ورکړه او یې فرمایله زه د مکې معظمې د ثقیب، طائف، هوازن، بني کلاب او د حضرموت په پوځیانو باندې تا امیر مقررومه. ته چې کله فلسطین ته ورسېږې نو ابو عبیده ته ولیکه چې که چیرې تا ته د مدد ضرورت وي نو زه موجود یم او واوره چې کله هم د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ د مشورې نه بغیر کار ونه کړې اوس تاسو ولاړ سئ. الله تعالی دې ستاسو او د هغوی په ارادو کې خیر او برکت واچوي. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته راغی او عرض یې وکړ تاسو چې دشمنانو باندې زما سختی او په جهاد کې زما د صبر نه ښه خبر یې. که چیرې تاسو امیر المؤمنین ته زما سپارش وکئ چې ما په حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ باندې امیر مقرره کړي نو دا به ډیره ښه وي. د نبي صلی الله علیه وسلم په نزد چې زما کومه مرتبه وه د هغې نه هم ته ښه واقف یې او زما د الله تعالی نه دا امید هم سته چې الله تعالی به زما په لاس موږ ته فتح نصیب کړي او د اسلام دشمنان به زموږ په لاس هلاک کړي. ورونو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وویله ته چې څه وایې بالکل صحیح وایه. زه تا دروغجن نه ګڼم لیکن زه دا هم نه غواړم چې ته په ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ غوندې جلیل القدر صحابي باندې حاکم جوړ سیه. زما په نزد د حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ مرتبه له تا نه ډیره اوچته ده او د اسلام پر راوړلو کې هم له تا نه مخکې دی. نبی صلی الله علیه وسلم به د هغه په باره کې فرمایله ابو عبیده امین هذا الامه یعنی ابو عبیده د دې امت امین دی. عمرو بن العاص وویله که زه د هغه افسر جوړ سمه نو د هغه په شان کې به هیڅ کمی رانسي او نه به د هغه تحقیر یا سپکوالی وسي او نه به د هغه په مرتبه کې څه کمی راسي.
عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وویل ډیر افسوس د ای عمر ته د دنیا عزت او مرتبه غواړې د الله نه وبېرېږه تقوا اختیار کړه او د آخرت عزت طلب کړه الله تعالی سره زړه ولګوه. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ وویل صحیح خبره هم دغه ده کومه چې تاسو وفرمایله. لنډه دا چې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ خپل پوځ ته د روانېدو حکم وکړي. پوځ د هغه په کمان کې و. د مکې معظمې پوځي دسته د ټول نه مخکې روانه وه او هغې پسې بنو کلاب، اغضاحي، حوازن او د ثقیب پوځي دستې روانې وې. د مهاجرینو او انصارو لشکر ایثار وه ځکه چې هغوی به د حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ کې تلله. عمرو بن العاص د خپل لشکر د هرې لومړۍ دستې سردار سعید بن خالد مقرره کوي. حضرت ابو دردار رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د عمرو بن العاص په لشکر کې زه هم شامل وم. د تلو په وخت کې چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوم نصیحتونه فرمایلی و ما هغه ښه په غور اوریدلی و. هغه وفرمایله په ښکاره او په پټه په هر حال کې د الله نه ویره کوئ، په یوازیوالي کې یعنې په خلوت کې د الله تعالی نه حیا او شرم کوئ ځکه چې الله تعالی ستاسو عملونه ویني. تا ته معلومه ده چې ما ته ستا څخه په بهترو بزرګانو او عزتدارو خلکو باندې حاکم مقرر کړی یې. د آخرت دپاره کار کوه، توشه تیاروه، په خپلو اعمالو باندې الله تعالی خوشحاله کړه او په خپلو ملګرو باندې لکه د پلار غوندې شفقت کوه. په سفر کې تیزی مه کوه، منډې مه وهه او د ملګرو خیرخوا اوسه ځکه چې په دوی کې هر قسم خلک موجود دي. په دوی کې کمزوري او ضعیفان هم سته او سفر ډیر اوږد دی. د دې وجې نه د خپلو ټولو ملګرو ښه خیال ساته. الله تعالی د خپل دین ناصر او مددګاره دی. الله تعالی به خپل دین په ټولو دینونو باندې غالب کړي اگر که په مشرکانو باندې دا خبره ګرانه پرېوځي. کله چې ته خپل لشکر روان کړې نو په کومه لاره چې یزید بن ابي سفیان، ربیعه بن عامر او شرحبیل بن حسنه رضی الله عنهم تللی دي تاسو په هغه لاره باندې مه ځئ بلکې د ایله په لاره ولاړ سئ. ان شاء الله تعالی فلسطین ته به ورسیږئ. هلته چې ورسېدلاست نو څو جاسوسان مقرره کړئ او د حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه په حال ځان خبر کړئ. که چیرې هغه په خپل دشمن باندې غالب وي نو بیا تاسو په فلسطین کې دشمنانو سره وجنګیږئ او که چیرې هغوی ته ستاسو د کومک او مدد ضرورت وو نو بیا د حضرت سهیل بن عمر، عکرمه بن ابي جهل، حارث بن هشام او حضرت سعید بن خالد په مشرۍ کې لشکر روان کړئ. او د کوم کار چې زه تا ته حکم کوم په هغې کې هیڅ قسم سستی او غفلت مه کوه. څومره چې دې په وسه ده نو د سستۍ او ناراستۍ نه ځان وساته. چې دشمنان زیات ووینې نو دا مه وایه چې ابو بکر بن ابي قحافه موږ د داسې مضبوط او غټ پوځ مقابلې ته راویستلو چې موږ د هغوی مقابله نسوه کولی ځکه چې عمره تا په خپلو څو ځله لیدلی دي چې اکثریت به موږ په کم شمیر کې وو او د مشرکانو غټ لښکر سره به مقابله کوله. جنګ خیبر به هم تا ته ښه یاد وي او په هغې کې د مسلمانانو فتح به هم تا ته یادوي. ای عمره مهاجرین او انصار اهل بدر ستا په معیت کې دي. د دوی تعظیم او تکریم کول په تا لازم دي. د دوی حقوق وپیژنه، دوی سره زیاتی مه کوه، تکبر مه کوه. په زړه کې دا رانه ولې چې زه په دوی حاکم یم نو په دې وجه زه د دوی نه بهتر یم. ابو بکر صدیق په دوی حاکم مقرر کړم نو زه د دوی نه بهتر یم. د نفس د فریب نه ځان وساته. خپل ځان هم د نور په شان یو سپاهي وګڼه. په هر کار کې د دوی سره مشوره کوه. لمونځ د ټولو څیزونو اهم او غټ څیز دی. د دې خاص اهتمام کوه. کله چې د لمانځه وخت سي نو سمدستي اذان کوئ، بغیر له اذانه لمونځ مه کوئ. کله چې ټول لښکر اذان واوري نو بیا لمونځ ته ودرېږئ. د لښکرو کوم خلک چې تا سره په جمع لمونځ وکړي نو ډېر ښه به وي او کوم سړي چې په خپله خیمه کې ځان ته یوازې لمونځ وکړي نو هغه ته به هم د لمانځه پوره ثواب میلاویږي. د دشمن له جانبه چې کوم قاصد راسي نو د هغه خبره په خپله اوره، بل کس ته یې مه پرېږده. د دشمن نه ویره ساته، یعنې بیداره اوسه. په خپلو ملګرو د قرآن شریف د تلاوت کولو تاکید کوه. د بهریې نګهبانۍ دپاره نمبر په نمبر سړي مقرره کړه او ته همیشه په هغوی محافظ اوسه. د شپې په وخت کې خپلو ملګرو سره ډیره ناسته کوه. که چاله سزا ورکول غواړې نو په سزا کې ډیره سختي مه کوه. چاله دومره ډهیل او مهلت مه ورکوه چې په تا باندې زړور سي. څومره چې ممکنه وي نو چاله دوریه مه ورکوه ځکه چې ممکنه ده چې د سختې سزا په نتیجه هغه ستا څخه وتښتي او د دشمن سره ملګری سي او ستا په مقابل کې د دشمن سره کومک وکړي. د چا راز مه افشا کوه او صرف په ظاهري خبرو اکتفا کوه. په خپل هر کار کې کوشش کوه دشمن سره د مقابلې په وخت د الله تعالی د ذات تصدیق کوه. په خبره کې وصیت کول همیشه مقدم ګڼه. خپلو ملګرو ته د دې خبرې تاکید وکړه چې په هیڅ یو کار کې کبر او زیاتي ونه کړي او که چا داسې وکړه نو هغوی له د دې سزا ورکوه. خپلو ملګرو ته مختصر نصیحت کوه. د خپل نفس اصلاح ضرور کوه.
د دې په برکت به ستا د رعیت اصلاح کیږي. د رعیت په مقابله کې بادشاه په خپل فعل او عمل کې الله تعالی ته زیات نږدې وي. ما ته ستا په اهل عرب ملګرو باندې حاکم مقرر کړی یې، لهذا تا ته پکار ده چې د هرې قبیلې او ډلې مقام او مرتبه وپیژنې. د یو شفیق پلار په شان سلوک د دوی سره کوه. د روانېدو په وخت د ټول لشکر خبر اخله. د پوځ یوه ډله مخکې ساته او په کومو خلکو چې ستا اعتماد زیات وي نو هغه د خپل حفاظت دپاره د ځان نه وروسته ساته. چې کله دښمن سره مقابله شروع سي نو د ډیر صبر او استقلال نه به کار اخلي. د جنگ په وخت به وروسته کېږي نه. که چیرې داسې وکړي نو دښمن ته به بزدل، ضعیف او عاجز ښکاره سي. د قرآن شریف ملګرو ته د تلاوت تاکید کوه چې د قرآن پاک د تلاوت اهتمام کوي. د جاهلیت د زمانې د خبرو نه خپل ملګري بچ ساته، ولې چې د دې سره په خپلو کې دښمني پیدا کیږي. دنیا د زیب او زینت څخه مخ واړوه تر هغه پورې چې تاسو هغه خلکو سره ملاو سئ کوم چې ستاسو نه مخکې آخرت طرف ته تللي دي. او د کومو خلکو تعریف چې په قرآن پاک کې موجود دی تاسو هم په داسې خلکو کې ځان شامل کړي. الله تعالی فرمایي وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ژباړه او موږ هغوی پیشوایان خلیفګان جوړ کړل چې هدایت کوي د حکم زموږ، او موږ د هغوی په زړونو کې د نیک کارونو شوق او جذبه واچوله، د لمونځ کولو او د زکات ورکولو، او دوی زموږ د پاره عاجزي کوونکي دي. بس اوس تاسو د الله تعالی په برکت او مدد سره رخصت سي. زه تاسو ته د الله تعالی نه د ویرې کولو نصیحت کوم. د الله په لاره کې جهاد کوئ، کافرانو سره جنگ وکړئ. څوک چې د الله تعالی نه مدد غواړي نو الله تعالی د هغه مدد ضرور کوي. د حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ کې دا 9000 پوځ د فلسطین په لور روان سو. په بل ورځ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله تعالی عنہ د پاره پوځي نشي تیاری کړلې او هغه د ټول اسلامی فوج سرلشکر سپسالار مقرره کړي او حکم یې ورته وکړي چې خپل لشکر د جابیه په لور روان کړي. او وی فرمایله چې یا امین الامت، کوم نصیحتونه چې ما عمرو بن العاص ته کړي دي هغه تا ښه اوریدلی دي. اوس زه تا رخصت کوم. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې دا واوریدله نو رخصت سو. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کوم وخت هغه رخصت کوي او واپس تشریف راوي نو حضرت خالد بن ولید المخزومی رضی الله تعالی عنہ یې راوبلی او په قبیله لخم او جزام باندې حاکم مقرره کوي او د 900 کسانو یو لشکر زحف ورسره کوي او د تور رنگ یو نشه د نبی علی سلام هغوی ته ورکړه. دا 900 کسان هغه خلک و چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره په اکثر جنگونو کې خپل میړانه او بهادری ښودلې و. د دې نه پس حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته مخاطب سو او وی فرمایله ای ابو سلیمانه ما ته په دې ټول لشکر باندې حاکم مقرر کړی ته د ایله او د پارس په لور د لشکر بوزه. زما د الله تعالی د پاک ذات نه دا امید دی چې الله تعالی به دا ملکونه ستا په لاس فتح کوي او ان شاء الله الله تعالی جل جلاله به ستا مدد او نصرت کوي. دا یې وویله او رخصت یې کوي. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د عراق په لور روان سو. رویم بن عامر وایي چې د واقص بن سیف مولا ربیعه بن قیس الشبگیری بیان دی چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کوم لشکر د ایله او د فلسطین په لور د حضرت عمرو بن العاص په مشرۍ کې روان کړی وو او چې د هغه بیرغ د حضرت سعید بن خالد بن سعید په لاس کې وو او زه په هغه کې موجود وم. هغه وایي چې حضرت سعید بن خالد ما په خپل ولیدی چې د هغه په لاس کې بیرغ وو. هغه به هغه بیرغ خوځوي او د اشعار او شعرونه به یې ویله. د شعرونو ترجمه: زموږ دا کوچنی لشکر چې د یو بهترین قوم نه دی یعنی بهترین قوم سره تعلق دی راوتلی دی د اهل شام د باغیانو یعنی د کافرانو په لور چې د صلیب بندگی کوي او خراب خلق دي. زه به ډېر ژر دوی په خپله توره ووهم او په ځمکه به یې راګزار کړم. زه به له دوی سره په بهتره توګه باندې نیزه بازي کوم او په میداني جنګ کې به د هیڅ څیز نه ویریږم. په دې جنګ کې زما مقصد د الله تعالی د جنتونو نه سوا بل څه نه دي او بل مقصد مې دا دی چې د قیامت په ورځ زه د نیکو بزرګانو خلکو په صف کې ودرېږم. رویم بن عامر وایي چې ما د مارک بن جندب نه اوریدلی دي. هغه د شام د فتحې د استقا او مستند روایاتو حواله سره فرمایلی چې دا اشعار حضرت شرحبیل بن حسنه رضی الله تعالی عنہ
کاتب رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ورځ ویلی و په کومه ورځ چې امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه یزید بن ابي سفیان او حضرت ربیعه بن عامر رضی الله تعالی عنه پسې استولی و. خیر ورونو واقدی رحمه الله وای چې کله حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د شام او عراق په لور لشکري روان کړي او مدینه منورې ته تشریف راوړي نو د الله تعالی نه د فتح او نصرت دعاګانې غوښتلې او په زړه کې د مسلمانانو لپاره ډیر فکرمند و. حضرت عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه چې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مخ مبارک د پریشانی آثار ولید نو تاسو وکي چې د امیر المؤمنین پریشانی وجه څه کېدلی سي. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایله چې زما سره د مسلمانانو د پوز غم دی، د الله تعالی د ذات نمی قوي امید دی چې هغه به مسلمانانو له فتح ضرور ورکړي او خدای دې نکړي چې زه د مسلمانانو غم وبینم. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وویله چې والله ما ته چیرې هم دی ولشکر په وته دومره خوشحالي نه دی ملاو سوی څومره چې خوشحالي چې شام ته د لشکر د تلو په وجه وسوله، ځکه چې الله تعالی خپل نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره د شام د فتح کولو وعده کړې ده او د الله تعالی وعده کله هم درواغ نسی کېدلی. امیر المؤمنین وفرمایله والله چې ما ته دا خبره ښه معلومه ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم وینا او قول بالکل حق دی، په دې کې هیڅ قسم شک او شبه نسته. موږ به ضرور روم او فارس فتح کوو، لیکن دا خبره نه ده معلومه چې دا فتح به په دې جنګ کې وي یا چیرې په بله موقع کې باسلیږي او د کوم یو لشکر په لاس به فتح کیږي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وویله دا خبره صحیح ده، خو موږ له د الله تعالی د ذات نه ښه امید او ګمان ساتل پکار دي. د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خوب لیدل. ورونو ویلی سو چې په دغه شپه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خوب لیدی چې عمرو بن العاص سره د خپل ملګرو په یو تنگ او تاریک کاټ کې ډیر د پریشانی په حالت کې دی. د او د ملګرو دغه ځای نه د وتلو اراده وکړه. هغه خپل آس دغه ځای ته ننویستلو او د هغه فوز هم د اتباع وکړه. دوی ټول د دې ځای نه ووتله او یو ډیر ښکلی میدان ته ولاړه چې ډیر زیات ښایسته، فراخ او سرسبز و شاداب. هغوی هلته پړاو واچوي او ډیر زیات آرام او سکون ورته ملاو سو. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دې خوب لیدلو ډیر زیات خوشحاله سو او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د دې خوب تعبیر ورته وکي چې ان شاء الله مسلمانانو ته به فتح ملاویږي، لیکن داسې معلومیږي چې په اول سر کې به عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه او د هغه پوځ د ډیر پریشانی او تکلیف سره مخ کیږي او د هغې نه پس به دوی ته فتح او کامیابی حاصلیږي. قدر منوریدونکو دا د فتوح الشام دوهمه برخه ده چې په راتلونکي دریمه برخه کې به کوم حالات بیانیږي هغه به ان شاء الله په دریمه برخه کې واوري. نور مو پر رب جل جلاله سپارمه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.